بس ډیر بې وفا بندگان دي د الله، ډیر بې وفا، ډیر بې وفا دي. الله په قرآن کې ګیره کړې ده ډېرو ځایونو کې د انسانانو نه، او د دوی هغه بې وفایي ذکر کړې ده. انسان څه دی دا ډېر بې وفا دی، ځکه خو الله تعالی په قرآن کې ګیله هم کړې ده. نو راځئ چې دا پوره بیان در باندې واورم او مخکې لازمي خپلو ملګرو سره دا شیر کوي. بس ډیر بې وفا بندگان دي د الله، ډیر بې وفا، ډیر بې وفا دي. الله په قرآن کې ګیره کړې ده ډېرو ځایونو کې د انسانانو نه، او د دوی هغه بې وفایي ذکر کړې ده. څه وایي الله په سورة یونس کې؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الله وی د انسان ته چې سخته ورسي که نه، هر ټیم وایي ما ته چغې وایي، که ولاړ که ناسي که پروتي، خو هر ټیم کې څوک یادوي؟ الله یادوي. دا حال دی ګوره. فلما كشفنا عنه ضره، اوس واوره الله وی زه هغه سخته وله څه کړم؟ ختمه کړم. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الله وی داسې زما نه مخ واړي لکه ده چې د سر ماته اواز نه و کړی، ګیر کې ما وایي ښه چغې ما ته والې وي چې زه بیمار یم غریب یم، ما وله غر سهل کړو، وایي زه ترې بلکل هېر شوم. د دې انسانانو بې وفایي ده. ما دا خبره دې پورې راواغستې چې د انسانانو بې وفایي، اوس دا قلم ما سره پروت دی ده، او دا زه دې ملګري له ورکړم چې دا واله زما د طرف نه ستا هدیه شوه، او سبا دې ته په دې قلم باندې راولګي او په اخبار کې زما خلاف خبرې ولیکي او ما پسې کنځلې ولیکي. څومره زیاتې دې وکړو، څومره زیاتې دې وکړو. قلم دله ما درکړو چې دا واله هلته دې فایده واخله، تا هغه قلم زما په بېعزتۍ کې ولګاو. الله دله سترګې درکړې، غوږونه یې درکړو، ژبه یې درکړه، لاسونه او خپې درکړې، وایي د دې ژوند نه مزې واخله دا نعمتونه واله. تا حقه نعمتونه راواغستو، د الله دښمني دې پرې وکړه. کم رب چې درکړي د هغه په دښمنۍ کې دې استعمال کړو، څومره لویه بې وفایي دې وکړه. نو شکر ادا کوي د الله په زړه سره، په ژبې سره او په اندامونو سره، او دا صفت په ځان کې پیدا کړه. ستا رب ګوره شاکر او شکور دی، قدر کوي د انسان د عمل. نو تم قدر کوه د انسانانو د هغه خو چې تا سره کوي، تم قدر کوه. ځان نه قدرمن سړی جوړ کړه، رب ستا قدرمن دی. ګورې دعاګانې ورله غواړه، تذکیره کوه. ښه دا و د شیخ صاحب ډېر اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې انسان ډېر بې وفا دی، ځکه خو الله تعالی په قرآن کې ګیله هم کړې ده. موږ سره اوسئ په یو نیکسټ ویډیو کې، په یو نیکسټ ټاپک باندې تاسو سره ملاویږو. موږ له راکړه اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.